ځینو فریسیانو د عیسی څخه پوښتنه وکړه چې د خدای پاچاهي به کله راشي. عیسی ځواب ورکړ د خدای پاچاهي په داسې ډول نه راځي چې هغه ولیدل شي، نه به هم څوک ووایي چې وګورئ دلته ده یا هلته ده، ځکه چې په حقیقت کې د خدای پاچاهي ستاسو په منځ کې ده. بیا یې شاګردانو ته وویل داسې وخت به راشي چې تاسو به په دې ارمان یئ چې هغه ورځ وګورئ چې د انسان زوی پاچاهي کوي، خو وبه یې نه وینئ. خلک به تاسو ته ووایي چې وګورئ دلته دی یا وګورئ هلته دی، خو تاسو هغوی پسې مه ځئ. ځکه په کومه ورځ چې د انسان زوی راځي د هغې برېښنا په شان به وي چې د اسمان له یو سر څخه تر بله سره پورې ځلیږي. خو لومړی باید هغه ډېر کړاوونه وزغمي او د دې زمانې د خلکو لخوا به رد شي. لکه څنګه چې د نوح په زمانه کې شوي وو، همداسې به د انسان د زوی په زمانه کې هم وشي. خلکو تر هغې ورځې پورې خوړل، سکل او ودونه به یې کول، تر څو چې نوح کښتۍ ته ننوت او سیلاب راغی او ټول یې تباه کړل. د لوط په زمانه کې همداسې شوي وو چې هغوی به خوړل، سکل اخیستل او خرڅول، کرنۍ کوله او ودانۍ به یې جوړولې. خو په هغه ورځ چې لوط د سدوم څخه لاړ نو د اسمان څخه اور او د ګوګړو باران راورید او هغوی ټول یې تباه کړل. په هغه ورځ چې د انسان زوی راښکاره شي نو همداسې به وشي. په هغه ورځ څوک چې د بام په سر وي او سامان یې په کوټه کې وي نو هغه دې د خپل سامان د وړلو دپاره راښکته نه شي. همدارنګه څوک چې په پټي کې وي نو خپل کور ته دې بیرته لاړ نه شي. د لوط ښځه در په یاد کړئ چې د هغې سره څه وشول. هر څوک چې د خپل ځان د ساتلو کوښښ وکړي نو هغه به له لاسه ورکړي، او څوک چې خپل ځان له لاسه ورکړي نو هغه به یې وژغوري. زه تاسو ته وایم په هغه شپه که چیرې 2 تنه په یو کټ کې پراته وي، یو به یې بوتلل شي او بل به پرېښودل شي. د 2 ښځو څخه چې یو ځای سره میچن کوي، یوه به یې بوتلل شي او بله به پرېښودل شي. که چیرې 2 سړي په پټي کې وي نو یو به یې بوتلل شي او بل به پرېښودل شي. شاګردانو د هغه څخه پوښتنه وکړه چیرته ای استاذه؟ عیسی په ځواب کې وویل چیرته چې مرداره وي هلته ټپوسان راټولیږي.